لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ډېر ځله ویلي مقدس قرآن 1400 کاله وړاندې نازل شوی دی او دا د الله تعالی لخوا تر ټولو غوره او وروستی وحی ګڼل کیږي. نو زه نه تاسو ته په بل opinion لرم الله چې په هر څه پوهیږي ولې خپل دا تر ټولو غوره وحی په لومړي ځل هماغه لومړي پیغمبر ته نازل نه کړه او ولې خدای د خپل د غوره علم د ورکولو لپاره دومره ډېر ځله یعنې مرحلې غوره کړې. قرآن نازلېدو یعنې 1400 کاله وړاندې څخه هم مخکې انسانانو په ځمکه کې په زرګونو کلونه ژوند کړی نو ولې تر ټولو مهربان الله هغوی ته دا غوره علم ورنکړ کوم چې موږ ته یې په تېرو 1400 کلونو کې راکړی دی. عیسی مسیح علیه السلام فرمایي زه لا هم تاسو ته د ویلو لپاره ډېر څه لرم خو تاسو اوس د هغه د زغملو یعنې درکولو توان نه لرئ مګر کله چې هغه د حق روح راشي هغه به تاسو ته د ټولو حقایقو لاره وښیي هغه به تاسو ته د راتلونکو شیانو لاره وښیي او زما لویي به بیان کړي. نو دلته عیسی علیه السلام پوهېدو خو بیا یې هم وویل چې تاسو به د دې درک کولو توان ونه لرئ. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شي انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله. ټولو ته ماښام په خیر. زما نوم ادیتا دی او زه په چینای کې د انجینرۍ په وروستي کال کې یم. که څه هم زه هندو یم خو د اسلام په اړه مې دا پوښتنه په ذهن کې وه چې غوښتل مې وپوښتم او له ډاکټر ذاکر نایک څخه بل فکس مې پیدا مې کړ. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ډېر ځله ویلي مقدس قرآن 1400 کاله وړاندې نازل شوی دی او دا د الله تعالی لخوا تر ټولو غوره او وروستی وحی ګڼل کیږي. نو زه نه تاسو ته په بل opinion لرم الله چې په هر څه پوهیږي ولې خپل دا تر ټولو غوره وحی په لومړي ځل هماغه لومړي پیغمبر ته نازل نه کړه او ولې خدای د خپل د غوره علم د ورکولو لپاره دومره ډېر ځله یعنې مرحلې غوره کړې. او زما دویمه پوښتنه چې له همدې سره تړلې بالج ان د مقدس قرآن نازلېدو یعنې 1400 کاله وړاندې څخه هم مخکې انسانانو په ځمکه کې په زرګونو کلونه ژوند کړی نو ولې تر ټولو مهربان الله هغوی ته دا غوره علم ورنکړ کوم چې موږ ته یې په تېرو 1400 کلونو کې راکړی دی. مننه. ورور ډېره ښه او ډېره پر ځای پوښتنه وکړه. دوه پوښتنې یې وکړې چې د دواړو ځوابونه یو له بل سره تړلي دي. هغه وویل چې ولې الله سبحانه وتعالی دا وروستی او نهایي وحی 1400 کاله وړاندې نازله کړه ولې په لومړي ځل کله چې تاسو او زه یعنی انسانان موجود وو نازله نه کړه. او دویمه برخه د همدې پوښتنې برخه ده چې د هغو خلکو په اړه څه وایي چې له 1400 کالو وړاندې ژوند کاوه هغوی له قرآن څخه بې برخې وو. نو که الله تعالی تر ټولو مهربان او تر ټولو بخښونکی دی نو آیا د دې پخوانیو خلکو په حق کې د دې ځواب لپاره خورا ښه پوښتنه ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې زما زوی ماته وایي چې ابا پلاره که ته غواړې زه ډاکټر شم نو ولې مې لومړی په نرسري یعنې وړکتون لومړی ټولګي دویم ټولګي بیا ښوونځي او بیا کالج کې داخلوي ولې مې نیغ په نیغه طبي کالج یعنې میډیکل کالج ته نه لیږې. که زه غواړم زوی مې ډاکټر شي زه مجبور نه یم چې هغه سمدستي طبي کالج ته واستوم. زه باید لومړی د هغې لپاره لاره هواره کړم. لومړی هغه د لومړي ښوونځي څخه مخکې دورې ته ځي بیا ښوونځي ته له لومړي ټولګي څخه پورته ځي ښوونځی پاس کوي بیا عالي لیسې ته ځي بیا کالج ته ځي او کله چې پوره چمتو شي نو طبي کالج ته ننوځي. په همدې ډول قادر خدای چې د غیب علم او د هر څه علم ورسره دی هغه ان د انسانانو په طبیعت هم پوهیږي. نو په قرآن کې په سورة الرعد 14 نمبر سورت 38 آیات کې ذکر شوی الله جل جلاله فرمایي چې موږ په هر پړاو او هر دوره کې وحی یعنی کتاب لګلی دی. په قرآن کې د نومونو په اخیستلو سره 4 یاد شوي دي تورات، زبور، انجیل او قرآن خو ډېرې نورې وحیګانې هم نازلې شوي دي. د لومړی وحی په وخت کې قادر خدای پوهېده چې انسانان باید لا پرمختګ وکړي یعنی ذهني وده وکړي. که چیرې هغه قرآن په لومړي ځل د آدم علیه السلام په وخت کې نازل کړی وای هغه پوهېدو چې انسان به د دې درک کولو هضمولو وړتیا ونه لري. همدا لامل دی چې په هغو وحیګانو کې چې له قرآن څخه مخکې راغلي وي لکه انجیل
نن ورځ موږ سره بایبل شته، که څه هم موږ اوسنی بایبل هماغه اصلي انجیل نه ګڼو، مګر د انجیل ځینې برخې ممکن د خدای کلام وي. د بایبل د یوحنا په انجیل 14 څپرکی 12 تر 14 آیاتونو کې ذکر شوي دي. عیسی مسیح علیه السلام فرمایي زه لا هم تاسو ته د ویلو لپاره ډیر څه لرم، خو تاسو اوس د هغه د زغملو یعنی درکولو توان نه لرئ. مګر کله چې هغه د حق روح راشي، هغه به تاسو ته د ټولو حقایقو لاره وښیي، هغه به تاسو ته د راتلونکو شیانو لاره وښیي او زما لویي به بیان کړي. نو دلته عیسی علیه السلام پوهېدو، خو بیا یې هم وویل چې تاسو به د دې درک کولو توان ونه لرئ. له همدې امله کله چې وروستی او نهایي پیغمبر راشي، هغه به تاسو ته د راتلونکو شیانو لاره وښیي. نو په همدې ډول قادر خدای ډیر ښه پوهېدو چې د انسانانو لپاره د قرآن د وروستی او نهایي وحي د ترلاسه کولو مناسب وخت کله دی، او دا وخت نږدې 1400 کاله وړاندې و. د پوښتنې د دویمې برخې په اړه چې د هغه خلکو څه حال دی چې د قرآن له نازلېدو وړاندې تیر شوي دي، زه هغوی ته وایم چې که زما زوی لومړی ټولګي ته لاړ شي، هغه ته به د طب د ازموینې پاڼه نه ورکول کیږي، بلکې د لومړي ټولګي د ازموینې پاڼه به ورکول کیږي. که هغه لوړ ښوونځي ته لاړ شي، هغه ته به د لوړ ښوونځي پوښتنې ورکول کیږي او بیا د جونیئر کالج. سمه ده؟ نو په همدې ډول په ټولو آسماني کتابونو او ټولو وحیګانو کې له لومړی وحي څخه نیولې تر وروستی وحي یعنی قرآن پورې د قادر خدای بنسټیز پیغام کټ مټ یو شان و. دا چې تاسو باید په یو خدای باور ولرئ، دا چې تاسو باید یوازې د هغه عبادت وکړئ او د بل چا نه. دا پیغام ټولو پیغمبرانو ته ورکړل شوی و، په نیغه توګه له لومړي پیغمبر آدم علیه السلام څخه نیولې بیا تر نوح، ابراهیم، موسی، عیسی او محمد صلی الله علیه وسلم اجمعین پورې. دوی ټولو د خدای د یووالي او د هغې په اړه بنسټیز پیغام ښودلی دی. د خدای د یووالي د دغه پیغام په اړه به زه انشاءالله د دې کنفرانس په وروستۍ ورځ، په وروستۍ یکشنبه چې د جنورۍ 20 ده، په تفصیل سره خبرې وکړم. انشاءالله هیله ده چې ځواب مو ترلاسه کړی وي.